نیلم ګل د طلاق نه پس سرباز خان سره څه کارونه کوي. داسې معلومات چې تاسو به ډېر زیات حیران شئ او خفه به هم شئ چې یو ښځه داسې هم کولی شي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ او بیا را سره خپل نظر هم شریک کړئ. دوستانو، د نیلم ګل د کارونو نه به تاسو ټول خبر یې چې خپل خاوند سره یې څومره لانجې روانې وې چې اخر یې ترې طلاق واخیستو. د طلاق نه پس هم خاوند دې پسې خبرې کولې او دې خپل خاوند پسې کولې او په یو بل الزامونه لګول، خو اخر مراد هم بله ښځه وکړه او دا په ځای پاتې شوه. نیلم ګل وویل چې زه کوشش کوم چې د ډانسونو نه توبه وباسم، ډانسونه پرېږدم او سم ژوند شروع کړم، خو رښتیا هم چې د دې خلکو په یوه خبره باندې عمل نه وي، ځکه چې د دغه خبرې نه وروسته نیلم ګل ته ډېرو خلکو د افر وکړو چې موږ سره واده وکړه، خو دې په هغوی باره کې هېڅ هم ونه ویل. اوس یې ارباز خان او شاهد خان سره یو نوی فلم را روان دی چې د دیدن په نوم دی. د پښتو فلمونو خو تاسو ته پته ده چې کومه بېشرمي پکې کېږي او یو ښځه چې خپل خاوند نه طلاق واخلي او بیا هم داسې کارونه کوي، نو ډېره د شرم خبره ده. د پښتو فلمونو کې ځکه پښتني جینکۍ هم کارونه نه کوي چې په هغې کې هره بېشرمي کېږي او دغه فلمونه د کتلو هم نه وي. نادیه ګل چې د نیلم ګل خور ده، هغې هم څه وخت پښتو فلمونو کې کار کولو او ډرامو کې هم کار کړی او هغې هم دغسې بېشرمیانې کولې او نورو ډېرو پښتنو او پنجابیانو هم داسې بېشرمیانې کړي او پښتانه ځوانان یې بېلارې کړي. نیلم ګل وایي چې دا زما د رزق وسیله ده او که زما د بل څه کار سبب وشو نو زه به هېڅکله هم دا کار ونه کړم. دې ته تر اوسه معلومات نشته چې د رزق واده الله کړی. که دا چېرته یو ښه ځوان سره یو ښه سړي سره واده وکړي او د هغه سره په ښه طریقه باندې ژوند تېروي او په لږو پیسو ګزاره کوي، نو زندګي به یې ډېره ښه تېره شي. واقعا چې دا ډېره د شرم خبره ده چې په ژوند کې د دومره دردونو لیدلو نه پس اوس هم دا د فلمونو او ډانسونو نه توبه نه وباسي، نو سړی ډېر خفه شي، ځکه چې نه خو پښتانه داسې کارونه کوي او نه دا د پښتنو عادت دی. دوستانو، تاسو د دې باره کې څه نظر لرئ چې دا ښه کار کوي او که بد؟ خپل نظر سره شریک کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.